اړ په شکال ورځي دي پکې نشتا واوره نشتا ایر کنډیشن نشتا فریج نشتا اچار نشتا سموسے نشتا کیر نشتا پنیر نشتا کباب نشتا ایس نشتا تاسو د خپل ماخام رو جماعتي تکتلی دي هاجي دایس نشتا چا خیر غواړي او سوال کوي کنه دا غرو جماعت هم چې ماخام وګورې نو مونږ نه خي اچار او چټنیان او مولای پریکړیو بل څه بلا ورته وایي دا ډیر سیزونه چې یو ځای کړي نه څه خاص لفظ ورته وایي سلا دا ګن بلای ټول جوړ کړي او صاحب کاشوغې پکې پرتی یو دا ایس نشته ایس او رزم دي د اړ په شکال او جامع هم اغوستی دي د سرمنی پڼیم نشته پخپو د کجورو پاڼې خپو لاندې تړلي بیا د عربستان ګرمي او هغه شګي او پاغي کې خپیاب لا روان او د سرمنې جامع اغوستی اعلان وشو چې جهاد د پاره تیارې وکړي ستا په پاکستان کې 15 کال وشو چې اعلان شوی دی د کشمیر د غزا 15 کال وشو په 15 کال کې پاکستان یو نیمه انچه کشمیر وانه غوښتو دي هندونه یو نیمه انچه کشمیر دی هغه ورځ سړی رااله د انصار الله ډله ده کشمیر له چندک او غزا د پاره یاره د سیوري پرچ ما چې د خپلې ته سکون ونیسم چې یو غاخي په د خپل کې پرې چې زما څه کار دی چې زه به کشمیر له چندې ورکوم او غزا به دا د پاکستان فن چې کم دی دا د بېنظیر د میړه د نوي چینل د پاره دی چې په ډیشنټینا باندې شروع کړي او د اسلام آباد نه شایع کړي پاکستان فن به په دې لګي او زه به د کشمیر د غزا لپاره چندې ورکوم زمال روانېږه ماما خو بله دکانداري به دې نه دا د دکانداري ته آسان چل دی که نه کشمیر د غزا له دغه کوم نو ته به هم یو ځوان یې ورکړې څوک به 2 روپۍ ورکړي څوک به 15 د هغه دیاړي پکې ولي پام کوئ چې دوی لانه ورنه کوي پام کوئ ستا د ملک فند دې په ارامتوب او ډمتوب او کنجرتوب لګي او د ملک او د دین او د اسلام خبره دې پیښه شي هغې له دې بیا خیراتونه غواړي او چندې دې غواړي عزیزانو د رمضان میاشته هیڅ نشته اعلان وشو چې بدر ته د کافرو فوج راغلی دی او تیار شي نه راغلی چې په منډه دی بس یو ښځه راله او خدمت اقدس کې درخواست کوي د جناب محمد رسول الله و یا رسول الله بأبي انت و امي زما مور او پلار دې تا نه قربان شي په عربو کې چا سره د مینې د دین او چت لفظ بل نشتا چې بأبي انت و امي زما مور او پلار دې تا نه قربان او دغه لفظ پیغمبر په خپل هم یو صحابي ته ویلی ابو سعد یو صحابي په جنگ کې جنگېدو او داسې جنگېدو چې سینه به په مرګ وراچوله یو خو جنگ داسې که نه چې ځان بچ کوي او بل وایي یو جنگ داسې چې په مرګ سینه وراچوي نو سینه به په مرګ وراچوله پیغمبر په جنگ کې ورمنډه کړه او په دې ملا یې وټپولو ورته وی ارمي یا ابا سعد فداک ابي و امي اے ابا سعد اونا د پیغمبر مور او پلار دې تا نه قربان شي دا سړی ابو سعد هم د خدای یو بنده و چې سردار کوډین چاته وایي چې زما مور او پلار دې تا عزیزانو د روژې میاشته ښځه راله پیغمبر ته وایي بأبي انت و امي زما مور او پلار دې تا نه قربان شي ما خاوند مړ دی خاوند مې نشته چې نن تا سره
د بدر میدان کې جهاد تلاړ شي. خدا 2 زامن مې دي، د یو 11 کاله عمر دی او د یو 14 کاله عمر دی. ښځه ده، یا رسول الله زه د بدر جنگ د پاره د خپل خاوند په ځای دا 2 زامن پیش کوم، دا به تا سره دي. اما شومان ورته وایي چې یا رسول الله مونږ بلېږي. وی به داس چلو کوي چې تاسو کې 2 کسو کې یو کس پاتې شي د مور خدمت کوي او یو د لاړ شي، مشر د لاړ شي او کشر د مور خدمت کوي. نو مشر ورته وایي کشر چې یا رسول الله زه د دې مشر نه ډېر تکړه یم، دې دې پاتې شي او زه به لاړ شم. وی نه مشر به ځي او وی نه جي زه دنه تکړه یم، دې دې پاتې شي، دی نه شي کولی جنګ او زه به لاړ شم. وی ښه ده نو تاسو داسې چلو کوي چې تاسو دواړه په کشتۍ ورشئ، زه ګورم چې تاسو کې کم یو تکړه دی به واستوم او چې کم کمزوری دی به د مور خدمت. دواړه په کشتۍ ورغلي، په کشتۍ ورغلي دي، غیږ په غیږ شوي دي. نو دا کشر دی مشر ته په اشاره کې وایي چې غوږ را نږدې کا، غوږ را نږدې. نو چې غوږ یې ور نږدې که نو په غوږ کې ورته وایي چې لالا تا ته ښه پته ده چې را پرځولی خو دې نه شم، ته مشر یې او زه کشر یم، خو ته په خپله ځان راوغورځوه چې پیغمبر ما هم تا سره واستوي. که ته لاړې او زه پاتې شم نو تا نه رستو به زما زندګي تباه وي. نو د مشر په خپله ځان راوغورځولو او دا کشر پې د پاسه کېناستو او حضور علیه السلام ته وایي چې ودرېږه زه د ده نه ډېر تکړه یم. په ملا یې دواړه پیغمبر خو پې پوه شو، په ملا یې دواړه وټپول. زه الله دې ستاسو نګهبان شي. وړې وړې تورې په لاسونو کې دي او میدان کې روان دي. اوس د جنگ سامان څومره دی، د جنگ سامان ته د خپل بې غیرته ملک ته ګوره، د بې غیرتو ته دا د امبرسرو میخو بړواګان چې دي دغو ته ګوره، دا د منډۍ غویان چې دي دغو ته ګوره، د غویانو غوندې په منډۍ کې خرڅېږي. سامان د جنگ څومره دی، یو طرف ته د کافرو طاقت ګوره. ابو جهل سپه سالار دی د جنگ، زرګونه فوج دی، اسونه دي، توري دي، تیر کمانونه دي، غشي دي. او دې طرف نه څه دي 313 کسان دي، 313 او په 313 کسانو 8 توره دي، 8 توره، یعنی فی کس یو تورم نشتا، کل 8 توری دي او 2 اسونه دي. خوراک ایس نشتا، چا په جیب کې کجورې ځان سره وړي. بدر کم از کم 100-150 کیلومیټر د مدینه منورې نه لرې دی. ما هغه مقام هم لیدلی دی چې کوم ځای کې جنگ شوی دی، هغه مقام مې لیدلی دی چې کوم ځای کې پیغمبر ولاړ او بیا دعا وکړه. هغه کوی هم ما لیدلی دی چې کوم کوی کې د ابوجهل لاش بیا واچول. د مصعب ابن عمیر قبر بیا چې کوم ځای کې دی هغه ځای ته زم لاړم، دیوال ته تاو دی او د هغې په خوا کې پیغمبر ولاړ او بیا دعا کړې. عزیزانو که خدای اوس خو لار د مدینې بدله شوه، پخوا دا زړه لار وه، که هغه ځای وګورئ تاسو، هغه شګې، هغه کاڼي، هغه غرونه، هغه دشت، سل میله کې یو ګز د سوري ځای نشته، 100 میله. اړ په شکال او ګرمي د سرمنې جامې، خپو لاندې د کجوري پاڼې تړلې ځای کېړی او د بدر میدان ته ورسېده او جنگ شروع شو. پیغمبر په خپله توره په لاس کې نیولې ده او پکې ولاړ. جنگ شروع دی، لګیا دی. کم صحابي چې ستړی کېږي هغه توره تې بل اخلي او هغه شروع کېږي، بل چې ستړی کېږي توره تې بل اخلي. 8 تورې دي او 313 کسان.
پیغمبر چې وکړه چې دا مسلمانانو حالت خو ډېر کمزور دی، نخپیاب لخپی او سر تور، چې اے پروردګارا کته غواړي چې د ځمکې په سر ستا نامې اغستو والا څوک پاتې نشي، نو دا 314 کسان ټول قربان کا، ټول شهیدان. او کته غواړي چې ستا نامې اغستو والا د ځمکې د پاسه څوک پاتې شي، نو یا الله د دې مظلومانو امداد وکا. او چې دا الفاظ وي 15,000 ملائکې د اسمان نه راځي، قرآن کې راځي کنه ب5,000 من الملائکة منزلین، 15,000 ملائکې. علماء لیکي چې ملائکې پاسونو سورې وي، سپین او زیړ پټکی والی، د کافر نه به سر پریوتو، ملائکه به د چا په لاس نه راتله. او په دې جنگ کې دی عزیزانو، ابو جهل د اس د پاسه سور کمان کوي لګیا دی، د دوه ماشومانو رامنډې کړې او د عمرو ابن عوف په خوا کې ودرېد چې دې مجلس کې هغه ابو جهل څوک اڅوک وی ولی وی ګورو یې لګ چپ د ټول جنگ کمان کوي، جنگي جرنیل دی، دا غنو مالي ماشومان لکان یې اس کو نږدې شي کپیا بشي ویلا سي له ګورو ویلا غ پسپیناس چې سور دی. ماشومانو چې معاذ او معاوذ ورته وکته وي ښا زمونږ محبوب دنه دومره تنگ دی، دنه اوسې تماشا وکا، ویل مزي ویل تماشا وکا، ورمنډې کړې. هغه نګیر چاپیر فوج ولاړو، د فوج په خپو کې ورننوته او ابو جهل ته مخامخ ودرېده، ورته وی او لعینا او د محمد رسول الله دشمنا، تا نه زمونږ محبوب دومره تنگ دی. هغه ورته داسې وکتل ویل څوک یې؟ ویل مونږ د الله بندگان او د محمد رسول الله غلامان. ویل څوک مشر کشر نه لرئ؟ ارا مخکې کوي. ویل الله مشر دی او محمد رسول الله هم کشر دی، بل څوک؟ ویل گزار کوي. دا ماشومان ورته وایي چې ابو جهل ته گزار کوه، مونږ یو دویو ته یوازې، بیا به وایي چې دوو کسو والم، ته کوه. خلق اکبک، خلقنا حواس بالکل والوته چې دا لا څنګه چل. ویل کوي گزار، ویل ته گزار کوه. ابو جهل چې لاس روچت کو نو د یو ماشوم ورته وی چې لعینا لاس موچت ولاندې نه دي داس پیټه یو شلې دا د سر راټیټ کو سره د عقله. خدای چې سړی کمک درې ځای کې دروغ ویل رواج، درې ځای یو ښځې ته دروغ ویل، ښځې ته، او بیا اوسنو ښځو ته خو بیا په 4 مذهب هم وایي، یعنې بیړیم غر کی. ښځې ته دروغ ویل دا معنا چې د ښځې مطالبات د چا پلار نشي پوره کولی، ښه ده نن به کم سبا به کم بل سبا به کم، په دروغه ورته وایي وخت ورسره تېری، دا روان. یو د 2 کسانو د جوړې په ټیم کې دروغ ویل جایز. یو کس لور شي هغه وایي چې کوم هغه د هغه خبره دی بل ته یو سی بیا جوړه چرته نه، منځ کې به لږ دروغ وایي، د هغه یو سخته خبره چې کړې به نرمه کې ترخه یې کړي، خوږه به کې دروغ پکې ووایي. د 2 جوړو په ټیم کې دروغ ویل رواج. یو د جنگ په وخت کې کافر سره دروغ ویل جایز. ویلاندې نه دي دا سپېټه پرانیستې شوې ده، د سر راټیټ کو چې راټیټې کو چې پیټه ګوري رستو نه د یو الک لاس ورته جوړ
او په دې سټي ورته توره کېښو الله اکبر داس نه کوز راوغورځو چې راوی غورځولو عبدالرحمن ابن عوف چې وکته چې اوهو دا دې هلکانو څوک په منډه راغ او په دې سینه ورته کېناستو ابوجهل او توره یې راوړي ویل څنګه چل کې هسې ویم وی تسبیح په لاس کې په جماعت کې کېناستل خو خوند کوي لیکن توره په لاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي زما په دې خبره پوهېږئ تسبیح دي او صاحب جماعت کې چیله شو چیلې شو چیلی شو ګډه شوه پلانې شو دا خو اسان کار دی ماښام هم دله درې منه رو جماعت یې راشي او پېشمني کې هم راشي او دا سربې او غوړې زیړې ووهي خبره دې کې ده خبره دا ده بنیادي په سینه ورته کېناستو د روژې میاشت ته اور په شکال ورځي ورته ویل وا توره یې راوویسته ورته ویلې د نور میس ارمان نشته خدا سر مې لږ وړوکی دی او خلک به زما سر کتو ته راځي نو لاندې دا مری ور سره کا ښکته نه یې غوڅ که چې زما سر لږ غټ که عبدالرحمن ابن عوف پې توره کېښو سر یې د تنې نه تې جدا قیامت برپا شو په میدان کې چې ابوجهل مردار شو عکرمه نامه یې وه د ابوجهل زویو هغه چې وکته چې زما پلار سره دا واقعه وشوه رامنډې کړې او په دې هلک یې یو وروستو نه ګزار وکړو په دې ولي د تورې دا ولې تې بیل شو دې ترخ کې لږه غوندې سرمن ونښته هلک اوس همداسې منډې ترړې وی او توره یې ښي لاس کې نیولې ده دا ورته پته نشته چې ما نه لاس غوستی دا ورته پته نشته چې ما نه لاس غوستی وبه کړی شئ په ایمان لاس در نه غوسي او ته د پیغمبر په عشق کې دومره مست دی چې تا ته د لاس هم پته نه د دې ځان ته به سره وګورو ماما زه به م وګورم او تاسو زه ملا یم او تاسو عوام یې زه به ځان ته م وګورم چې زه به داسې وکړی شم زما هغه اوه پیړی چې د قبر نه راپاسي والله کې زما دا پلارم بیړه تباه راپسې تاسو غر کې لاس ته غوسته او د لاس پته ورته نشته عزیزانو دا هغه استغراق فی الرسول استغراق فی الله استغراق فی الرسول او استغراق فی الشیخ استغراق دیتا وای چې په یو شي کې داسې محو شي چې د دې ځانم درته پته نه مفتی احمد حسن صاحب خپت یې غوسېده په لاهور کې دا د مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه خلیفه و ډاکټرانو وې ستا دا خپه ټوله چې دا کینسر شوې ده دا د دې بیخ کې غوسه و هغه غوسې کړي چې نشیستنې راوړه ویل داسې دي ویل دا د نشیستن دی ویل نه تن به راته نه وهئ او خپه به غوسه وئ دا څنګه کېږي ویل نه به وایي مړ به شي ثابت خپه په دې غمانه کې غوسه وه نشه مه ورکوه ویل تماشه خو کوئ تاسو خپل غسول شروع کړئ ډاکټرانو ویل لیکلي راکړه که دې نه ته مړ شوې نو موږ دې ذمهوار نه یو لیکلي ورکړه چې ورکړه چې که دې نه زه مړ شم تاسو مې ذمهوار نه یو هغې خپه غوسوله خپه یې غوسه کړه پټی مټی پې ولګوله او دی مسکی مسکی کېدو کټ ته یې راوړو سبا وله سهار وختي ټول ډاکټران راغلي چې خو به مړي چې کته کټ کې ناستو مسکی مسکی کېدو مولانا صاحب خدای ته وګوره اوس هم پوه که دا څه چل دې نشې دا دومره غټه خپه پرې کېده ویل پرېږدئ مې نه حل ویم ویله ووایه ویل زما معشوقې یو حدیث ویلی دی چا ویلی دی زما معشوقې یو خبره کړې ده چې زما د امتی په خپه کې ازغی لاړ شي خدای به اجر ورکوي
نو تاسو زما خپه پرې کول او زما نظر په دې حدیث باندې و. نو ما ویلی چې یا رسول الله تا د ازغیم خدای تا اجر ویلی دی چې ورکوي به. نو ما نه خو ثابت خپه غوسېږي چې ماله بل څه راکوي. زما نظر په دې و تاسو خپه پرې کړې په خدای مې د قسمي کپې پوه شوی او د لاس لږ سست کړی ما. نو دا د لاس تلی د خپې تلي لاندې کېښود لاس یې راښکو داسې ځان ناپه وغورځو توره راواغسته او منډې پوه به شي. تاسو خیال ده عزیزانو؟ عرض مې داو چې روجه او د اړ په شکال میاشت او پېشمنې په څه کړی او د شپې پېشمنې یوه کجوره صحابو په 2 کسه نیمه کړې وه. نیمه یو خوړلې وه او نیمه بله خوړلې وه. سهار له روجم وه او دا کیسې م کولې ده چې څه مې درته بیان اندازه وکړو. وجاهدو فی الله حق جهاده. قرآن چې د جهاد لفظ ویلی دی هغه دا د دې پښتو ترجمه دا ده چې تسبیح په لاس کې په جومات کې کېناستل خو خوند کوي لیکن توره په لاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند